أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مجلنا زول خندو مشايسو خندو مشتاسي سبق پتیر ویدیو کې در دغه ځای ویلی و دا به زه درته پوره کړم. تاسو کوشش وکړئ چې دا ویدیو څو واره واورئ. زما سره نه بیرته یې په سپاره کې ووایاست. دا عکسونه به هم زه در واستوم انشاءالله تعالی او نوراني قاعده تاسې ټوله لري که نه لري اپ یې لوډ کړئ. ما تاسو ته لینک در استولی دی. د خپل ځان سره ووایاست د حمز توري جلا باید په یاد کړئ، د قلقلیه توري باید جلا په یاد کړئ، او هغه توري چې حمز پر کېږي موږ تاسو ویله چې لس توري دي چې حمز پر کېږي پاتې چې څو هغه نور ټول د الجهر توري دي. نو دغه ویډیو اول در مخ وګوري، د حمز ویډیو وګوري، د قلقلیه ویډیو وګوري، د الجهر ویډیو وګوري. الجهر او حمز زه فکر کوم چې ما په یوه ویډیو کې درته تشریح کړي دي. زما اوس یې دي کوم په جلا جلا ویډیو کې کتلي تشریح کړي دي. تاسې ول هغه ویډیوګانې وګوري بیا دغه سبق ته راسي خپله ان شاء الله تعالی تاسې د حمز قلقله جلا کې دلته زه تاسو ته لنډ وایم. نن دغه سبق ان شاء الله تعالی ختموم په اذن د الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشهودن مشهودن شين باندې محمد وکي دلته مو مد اصلي د واو جوړ کې حمد و حرکت راکش کړه. مشهودن دلته مو نون مکمل وای دن ژبه د تعلق سره ټینګو مشلوي. ابوابن ابوابن دلته مو پر با باندې قلقله وکړه. اب واو باندې مد اصلي الف دی پر واو زور دی الف مدایه و مختره غلي دي دوه حرکت کشو. اب و بن پر با باندې مو دلته د دوه زور دي نون مکمل وای ژبه مو د تعلق سره باید ومشلي. مصفوفتن مص صاد په درون تور دي په ډکه خله وای. مصفو فو فا باندې پیش دی واو ساکن دي دلته دوه حرکت را کشو. مصفو ف تن تن دونده نوزو تن دونده نوزو چې د نون غونه ځین جوړیږي مګر د نون مخرج باید مشکاره کو. مصفو فتن ازواجن ازواجن اشتاتن اشتاتن اطعام اطعام اعنابا أعنابا أفواجا أفواجا. ما په تیر دوه ویډیو کې تاسو ته حمز او قلقله اخفاء ټول تشریح کړي دي. هغه دغه درس په دوه مخکنی ویډیوګان کې دلته زه دا تاسو ته پرېږدم چې تاسو وایاست چې پر کوم توري باندې حمز دی، کوم توري د جهر توري دي او کوم توري د قلقلیه توري دي. افواجا تاسې باید وایاست چې پر فا باندې مو حمز وکړي. الفافن الفافن دلته مو لام د جهر توري جوړ کړي. که چیرې موږ تاسې دلته درېږو مد عوض جوړوو په دغه یا مد عوض هر یو چې تاسې ته اسان دی زه به دلته درته نشته کړم. مد دغداد موږ تاسې په د زی په اواز وایي مد عوض جوړوو. یو زور یو الف باندې بیا وایو دا مد جوړیږي داسې داسې. الفافا الفافا دلته موږ تاسې ودرېدلو. قرآن قرآن را د جهر د تورو څخه ده. دلته دغه تیره زور چې راغلی دلته مد اصلي د الف دی دغه حمزه موږ تاسې دوه حرکته کش کړي. نون باندې دوه تنوین دی دوه پیښه دي موږ تاسې هغه مخرج د نون ټینګوو هغه باید مکمل وایي. قرآن نون الحمد دغه اکثر خوندې داسې الله وایي. کوشش وکړئ چې زور ورنکړئ جټکا ورنکړئ. ال حمزه لام زور ال حمیم زور حم دال پیش دو الحمدو لام هم د جهر د تور څخه دی میم هم د جهر د تور څخه دی. والفجر
والفجر جيمو قلقلا وكرا والفتح والفتح تاباندي محمس وكي والعصر صاد باندي محمس وكي من المعصرات دلتا اللام قمري دي نون مپزور د لام سر وجنګوي دغه الف نول کې د همزه الوصل دي چې دغه د نون لام د نون زور موږ د لام سره جنګو بیا د همزه الوصل نول کېږي او که چیرې موږ داسې دلته د یا موږ سا وسوځي په قرآن کې ودرېږو او یا دلته د وقف یو علامه یو طا یو شی راسي بیا چې دا موږ من وایو دا به بیا داسې وایي المعصرات دغه من جلا بیا ویل کېږي المعصرات بیا دغه همزه الوصل ته دلته زور ورکول کېږي خو اوس دغه ځای موږ تاسې نه رسېدلي انشاءالله تعالی داسې وایو من المعصرات من المعصرات په خلاصه خوله باندې من المعصرات صاد مو دروند وایي را مو درنول تا سپکه وایو مع العسر لام قمري دي دلته ورغندی لري مع العسر پر سین مو همس وکي ما القارعة میم د لام سره یو ځای کی که تاسو ورته پام دي دغه الف هم پاتې سو همزه الوصل هم پاتې سو د میم زور مو د لام قمري سره یو ځای کی قاف باندې زور دي مخته الف مدار غلي دي قاف دوه حرکت کوي په ډکه خوله وایو را په یو زیر وایي عین په یو زیر وایي تا په پیش باندې وایي مل قارعه وسنو که پر دغه ځای باندې موږ تاسې درېږو دغه تا د ها ساکنه ها په اواز اوري داسې بیا وایو مل قارعه دغه وبخشي اواز زما څخه د ستون سره راوځي مګر کوشش کوو چې په دغه ها کې اواز د سینې سره وباسو یو ری بیا درته مل قارعه دغه عین دغه اثر یو ځای کوو ها ورته ساکن کوو که موږ تاسې درېږو او که نه درېږو بیرته په خپل شکل وایي څنګه وایي مل قارعه وإذا الموءودة اوږده توري شروع سه ماشاءالله څنګه وایو وإذا لام قمري دي مو دلته مو مدلین جوړ کړي مو همزه چپه پیش لري دوه حرکت کشو مد اصلي د الف دي یا دلته مشتاسي ویل سو و چپه دوه حرکت کشو او د تو وإذا الموءودة ينظر المرء نون مو اخفا کوو ضاد رنوي را درنوي را د لام قمري سره جنګو ينظر المرء را درنوي زور سره جنګو او همزه په یو پیش وایو ينظر المرء را درنوي كالفراش دا که موږ جلا وایو کاف مو د لام سره وجنګوي دغه لام قمري دي كالفرا را مکاش کړه دوه حرکت مد اصلي د الف دی را باندې زور دي الف مددي شین بیا د لام سره لام قمري سره بیرته جنګو میم د با سره جنګو پر با باندې قلقله کوو سا باندې پیش دي واو مددي سا په یو حرکت د دوهمه سا په یو حرکت وایي كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش د لام قمري لام شمسي ویډیو ما جوړه کړې ده که ما نوراني قاعدې ته نه وي ورکړې د یوټیوب په ویډیو کې ستا خامخا هغه وګورئ چې لام دوه رقمه دي یو لام قمري دی یو لام شمسي دی د الف با توري پر دوه څو ویشل سوي دي هغه توري چې د لام قمري وروسته راځي هغه جلا دي او چې د لام شمسي دې ته لام تعریف وایي لام تعریف وایي یعنی یو شی مشخص کوي یو شی خاص کوي
نو د پر لام چې قمري وي پر هغه باندې همیشه بخشي کلام قمري وي پر هغه باندې لام قمري باندې همیشه د الف او لام چې راسي لام ورغندې لري کلام شمسي وي لکه موږ تاسې چې وایو الشمسو شمسو اش دغه شین باندې شد وي لام یې هیڅ شی نه لري نو دلته دغه لام قمري او شمسي موږ په دغه رقم پیژنو تاسې خامخا ویډیو وګورئ په یوټیوب کې ان شاء الله تعالی ما ورکړې ده بیا تاسو ته اسانه کیږي که نوراني قاعدې ته ما نه ورکړې زه بیا راوړم نوراني قاعدې ته ان شاء الله تعالی وروسته به زه وګورم زما هیره ده بیا یې درته وایم کل المنفوش زه ودرېدم شین مې ساکن کړي او که نه درېږو کل المنفوش ليلة القدر ليلة القدر دلته ممدد لین جوړ کړي په نرمي سره یې وایو لام په یوه حرکت وایو ل تا په پیش د لام قمري سره جنګوو تل قاف د دال سره جنګوو قاف د درنو تور څخه دی پر دال باندې قلقله ده قدري ليلة القدر ليلة القدر ری داسې نه راکشو یو زیر دی ليلة القدر ليلة القدر ری په یوه زیر وایو اخرجت الارض خا د همسته تورو څخه ده را په یوه حرکت وایو جیم په یوه حرکت وایو تا په زیر د لام قمري سره جنګوو اخرجت الارض را درنه ده دا دروندي من اهل الكتاب من دلته مو نون اظهار کوي ولې مو اظهار کوي همزه په پسې دي همزه ها عین ها غین خا او همزه مو د ها سره وجنګي پر ها باندې همز کوو من لل لام په زیر د لام قمري سره جنګو لل کتابي تا مو دوه حرکت کشف په دغه تیر زور کې مد اصلي د الف دی تابي کدا مشتاسي جلا نوشته کو تا دغه رقم راځي تا دغه زور دی وبخشي قلم پر شويږي تابي من اهل الكتاب عند نون مو اخفاء کی په دغه ځای کې مو نون اخفاء کی ولې مو اخفاء کی چې دال د اخفاء د تور څخه دی دلته چې موږ تاسې د زال د لام قمري سره جنګوو دغه یا نه ویل کېږي که موږ جلا وایو ذي مد اصلي جوړو او که موږ دغه زال دلته جنګوو د لام قمري سره دغه یا بیا نه ویل کېږي مد اصلي نه جوړیږي نو داسې وایي ذل لام قمري مو وایه عین د را سره جنګو را درنه وایي شین په یو حرکت باندې وایو ذل عرش یمنعون الماعون یا مو د میم سره وجنګو میم د جهر د تور څخه دی سابندیږي اواز په زور د خولې سره وځي یمنعو پر عین باندې پیش دی واو مددي یعنی دلته مد اصلي د واو جوړو د حرکت عین راکشو یمنعو نل نون په زور د لام قمري سره جنګوو نل ما میم باندې زور دی الف مددي دوه حرکت میم کشو ما رون دلته ودرېږو نون ته ورغندۍ ورکوو نون ساکن کوو که موږ تاسې درېږو بیا دا مد اصلي موږ تاسې پنځه حرکت کشو د دې ته مد عارض للسکون ویل کېږي سکون ویل کېږي څنګه وایو یمنعون الماعون او که نه درېږو څنګه وایو یمنعون الماعون په یوه حرکت یې وایو وهو
ول ستاسو ته پام وي لنډ اوازونه دي یو حرکت دی واو په زور وایي ها په پیش وایي و اوس نو واو په زور د لام قمري سره جنګوو ول غایم د درنو تور څخه دی په ډکه خوله وایو اواز یې نه کشو یو زور دی غفور ول غفور او اوس نو رابعه په پیش بیرته د لام قمري سره جنګوو رول دو دلته په دغه ځای کې یو مد اصلي د واو دی یو دلته مد اصلي د واو دی در مخه پیښونه دي واو ساکن دی بیا یې درته وایم ول فرقش کې دوه حرکت مد اصلي د واو دی رول رام د لام قمري سره یو ځای کړه واو په خپل زور باندې وایي دو دال په رکش کې دوه حرکت پر دال باندې پیښ دی واو ساکن دی دو دا بل دال په یو حرکت وایست ول غفور دو ول غفور دو ذو العرش المجيد ذل دغه واو نه ویل کېږي ذل راسن د لام قمري سره وجنګوي ذل په پیش باندې خوله سره ټول کې ذل عین د را سره یو ځای کو را د جهر د تور څخه ده د جهر صفت پکې کې دی هوا د خولې څخه نه راوځي ذل عرشل شین په زیر د لام قمري سره یو ځای کو شل مجیدو ذو العرش المجيد جیم باندې زیر دی یا ساکنه ده دا دوه حرکت راکشو مجيد لقد دال باندې قلقله ده لقد قاف زور د دال سره وجنګوي د دال کې د قلقلې صفت هم دی د جهر صفت هم دی لقد او پر قاف باندې خوله راټوله کې پستوني کې وایست د درنو تورو څخه دی لقد خلق دلته د دال قلقله ده دلته د قاف قلقله ده لقد خلق نون په زور دغه الف بیا نه ویل کېږي دا نون نه ولاړېږي فقط نون په یو زور د لام سره وجنګوي لام قمري دی خلق الانسان لقد خلقنا الانسان دلته نون اخفاء کې د دوه حرکتو په اندازه باندې سین په پسې راغلی دی نون اخفاء کېږي بیا درته خلقنا الانسان سین دوه حرکت کش کې مد اصلي د الف دی پر سین زور دی الف مد دی نون په یو حرکت وایو خلقنا الانسان دلته په دغه ځای کې موږ تاسې مد منفصل لرو ان شاء الله تعالی منفصل ویډیو ما نه ده جوړه کړې زه به در جوړه کړم ان شاء الله تعالی هر وخت د مد د توري وروسته بل توري په حمزه سره شروع سي دلته مد منفصل جوړیږي موږ تاسې در څلورو حرکت دوه څخه در څلورو حرکت کشو اوس په دغه ځای کې که تاسو وګورئ مد اصلي دی پر فا باندې زیر دی یا ساکنه ده د مد اصلي مد اصلي په دغه توري کې دی او حمزه په دغه بل توري کې دی په منځ کې فاصله ده په دغه خاطر مد منفصل ورته وایي معنا په منځ کې فاصله ده نو دا دلته دغه یا بیا نه هو بخشي دلته دغه یا چې موږ تاسې وایو دلته مد اصلي جوړ فی احسن دلته مو دا څلور حرکات مراکش کې دا د سبب دغه حمزه دی چې په بل توري په حمزه شروع شوی دی فی احسن د مد متصل ویډیو ما وکړه ده ما تاسو ویلي دي که هر وخت مد اصلي او یا د مد توري او حمزه په یو توري کې راسي په یو مشتي توري کې راسي یا په یو لغات کې راسي مد متصل جوړیږي مګر مد منفصل په مد اصلي یا د مد توري په جلا توري کې دی دا د توري په اخر کې راځي او بل توري چې په حمزه شروع سي په دامنځ کې چې خالیګا ده دغه فاصله ده
په دا خاطر مد منفصل بولي. نو دلته موږ تاسې دغه فی دغه مد اصلي څلور حرکت راکړی شو. فی احسن، فی احسن پر ح باندې مو همس وکړي. تقویم، تقویم دلته مو قاف باندې قلقله وکړه، واو باندې زیر دی یا ساکنه ده، دلته مو مد اصلي د یا جوړ کړي. که چیرې موږ تاسې دلته پر د آیات درېږو مد عریق لسکون ځینې جوړېږي. تقویم وبخښئ، تقویم بیا دغه مد اصلي موږ تاسې د څلورو څخه د پنځو حرکاتو راکړ شولی سو په مد عریق لسکون کې. تقویم، تقویم دلته دغه میم موږ تاسې دته عریق سکون ورکوو. دا زیرونه بیا چې درېږو د منځه ولاړله موږ داسې وایو تقویم، تقویم، ویم د میم مخرج به ټینګوي. او که نه درېږي بیا داسې وایو تقویمین مد اصلي به دوه حرکته راکش کړي. او که درېږي مد عریق لسکون جوړوي څلور څخه د پنځو حرکت یې راکش شوی، میم ته میم د عریق سکون ورکوي. تقویم، اعطیناک الکوثر، عین د جهر د تورو څخه دی جټکه نه ورکو د حمزه پر کمینه. اعطی تا باندې زور دی یا ساکنه دلته مد لین جوړیږي. نو نه نو دلته تیره زور دی مد اصلي د الف دی پکې کې. که دا د تیره زور موږ تاسې سره خلاص کړو دا داسې راځي نه نون زور لري او الف مد په پسې دی. اعطیناکل کاف د لام قمري سره یو ځای کوو. کل کاف باندې بیا زور دی واو ورغندی لري دلته مد لین دی. ثا که موږ درېږو را موږ ساکنه کوو چې دې ته سکون عارضي وایي. نو د ثا د را سره جنګو ثر بیا یې درته اعطیناک الکوثر ثر. او که نه درېږو اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر. الحمدلله په دغه ځای کې که تاسو وګورئ ان شاء الله تعالی د دې لپاره زه جلا ویډیو در جوړوم. دلته مد لازم کلمې مخفف دی بیخي ډېر اوږد نه مې دی نه نو زه به تاسو ته په ویډیو کې تشریح کوم. دلته موږ تاسو وویله په مد متصل او منفصل کې د اوږدېدو د مد اصلي چې موږ تاسې څلورو پنځه حرکت راکشوو سبب یې حمزه وي. لکه دلته چې ما تاسو وویله او لکه موږ تاسو وایو السماء په سماء کې په یو لغات کې د مد توري هم راغلی دی او حمزه هم راغلی دی، مګر په دغه ځای کې په یو توري کې د مد توري راغلی په بل توري کې حمزه راغلی. دا مد منفصل دی، مګر دلته که تاسو وګورئ دغه مد اصلي دی، دغه د مد توري دی. که دغه موږ تاسې خلاص کړو دغه خلاص کړو دا داسې کېږي. زه به دا لیکه ځینې پاکه کړم دا به یې څه درته غټ کړم د شی به کړم. دلته مد لازم دی دا شپږ حرکته باید حتمي کش شي انشاءالله تعالی په اذن الله سبحانه تعالی. زه تاسو ته جلا ویډیو جوړوم. دغه حمزه که موږ تاسې خلاص کړو داسې هم ویلی سو او دغسې هم ویلی سو الف مده دی نه پر حمزه باندې زور دی پر حمزه زور دی الف مده یې مخې ته راغلی نو دا په داسې کښل کېږي په تېره زور باندې نوشته دی. دغه ټوله یو شی دی. حمزه دی مخته الف مده راغلی دی. که حمزه د الف په شکل وکاږو دا حمزه دی مخته الف مده راغلی او که دا موږ تاسې په تېره زور باندې وکاږو دا درې سره یو شی دی. دلته مد اصلي د الف دی. دغه مد اصلي د الف موږ تاسې شپږ حرکته د ورغندې په خاطر کشو. دغه وسبب بیا د شپږ حرکاتو د کشولو ورغندی دی. الآن اوس نو دغه علامه چې راځي دغه علامه چې راغلی ده دغه علامه پر مد متصل باندې هم راځي. پر مد متصل
مد متصل باندې هم راځي دغه علامه پر مد لازم باندې هم راځي چې دغه ته مشتاسي غټ مد وایو. په مد متصل کې مشتاسي در څلور د 5 حرکاتو کشولای سو توري، او په مد لازم کې حتمی او ضروری به دا لازمن به دا 6 حرکاته، یعنی 6 حرکاته به خامخا دا کشیږي. د دې سبب چې دی ورغندۍ دي. بیا درته دغه دا مد لازم کلمی مخفف دی. مخفف دی. ولې مخفف ورته وایي؟ پر هغه دي که چیرې شد راغلی بیا مثقل ورته وایي. هغه زه جلا ویډیو انشاءالله په اذن الله سبحانه وتعالی در جوړوم او درته تشریح کوم. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ تاسې مغزونه د قرآن دپاره راخلاص کړي، د ژبې غوټې مو دې الله پاک راخلاص کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسې ته را زده کړي انشاءالله تعالی. بله ویډیو دغه تقریبا 15 پیجه ویډیو وه، ما تاسو ته یعنی 15 مخه د سپارې وه، ما تاسو ته در 3 ویډیو کړي دي، 3 سره ویډیو وګورئ او د مخ درځي چې تاسو دغه پیجونه وګورئ. حتمي تاسو یې واري هغه نور د قلقلیه ویډیو وګورئ، د اخفاده وګورئ، د الجهر او د الحمس ویډیو وګورئ، بیا دغه ویډیو ته راسئ. دغه مد منفصل مې نه دی درته جوړ کړی ویډیو، او د مد لازم ویډیو مې نه ده درته جوړه کړې. انشاءالله تعالی په آینده کې درته جوړوم. د لام قمري دلته بیخي ډېر مشتاسې ووایه، دلته دغه لام قمري دی، دغه لام قمري دی، دغه لام قمري دی. دغه لام قمري ویډیو ما یوټیوب ته ورکړې ده، که تاسې حتمي ضروري وګورئ. بیا انشاءالله تعالی موږ تاسې د بل درس پورې الله سبحانه ته مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.